درې صحابه کرام دا غوی حالات احادیث کې راغلي دي. ابو جهل خو ډېر خراب و. ابو جهل بس شیطان او هغه کې کمی نو، دومره خراب. خو دا دغه ابو جهل نه الله زوی پیدا کړی دی عکرمه رضی الله تعالی عنہ، بهترین شخصیت دی. اوس داغه حال وګوره، د تر زوی راغلی دی او د یرموک د جنگ سړېدو نه پس ګوري چې د تر زوی مې دی چرته زخمیانو کې پروتي او تږي وي اوبه غواړي، اوبه به وله ورکم. نو اوبه یې واغشتې او میدان کې داسې وګرځېده د تر زوی یې صحیح کړ. زنکدن حالت کې دی او تږي دی اوبه غواړي. سمدستي دا رور وله ورورسېده، هغه وی اوبه، رور ورته ها دا دي اوبه والا اوس که اوبه. د زنکدن سخته ډېره زیاته سخته ده، خدای دې اسانه کړي. نو ته ورته اوبه نږدې کړي، دی کې خوا کې بل زخمي دی، آه یې وکړو، وی اوبه. نو دا زخمي دی د خپل د تر زوی ته وی وروره دغه بل له یوسه، ما پرېږده دغه بل له اوبه یوسه. چې هغه له اوبه ورسولې او هغه ته یې شونډو ته لوښي نږدې کړه، دغه وخت کې خوا کې بل زخمي آه وکړل، هغه وی اوبه، دی وی ما پرېږده دغه بل له ورکه. چې هغه له څنګه اوبه ورسولې، هغه روح پروازه که وفات شو. واپس چې دله راورسې دم پرواز کړی دی لاړ. آخر کې عکرمه رضی الله تعالی عنہ خپل د تر زوی له چې راغی، هغه روح پرواز وکړ، وفات شو. درې واره وفات شو، خو زنکدن کې د ځان نه بل مخکې ګڼلی دی. دا د قرآن د تعلیماتو اثر و، د پیغمبر علیه السلام د ښکلې اخلاقو اثر و چې داسې ښکلې خلک یې پیدا کړه چې یا خو به خپل بچي وجل یا د بل بچو دپاره جون غواړي، ځان له مرګ مخکې غواړي او د بل جون غواړي. ماله د خیر دی که د تندې مرګ راشي، خو دې بل ته د جون حاصل شي، ده ته د راحت وي. دا د ښکلې قرآن اثر، د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو اثر. د پیغمبر علیه السلام په موږ باندې حق شته، د الله را باندې حق دی چې موږ یې پیدا کړي، هر قسمه مراعات یې را کړي دي. د هغې په بدل موږ له پکار دي چې په الله ایمان راوړو او د الله عبادت وکړو. نور الله ګورې دې ته محتاج نه دی. که موږ په ایمان راوړو نو هم او که نه راوړو هم د خدای په خدایۍ کې کمې نه راځي. خو که موږ په ایمان راوړو نو موږ له انعامات نور هم راکوي. که موږ ورله عبادت وکړو، الله عبادت ته محتاج نه دی، په د دغه عبادت په بدل باندې بې شمېره نعمتونه موږ له نور به راکوي. موږ محتاج، الله محتاج نه. نو د الله را باندې عبادت لازم دی. او پیغمبر علیه السلام د الله او د بنده په منځ کې واسطه ده. د دې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې موږ ته دین را رسېدلی دی. نو د پیغمبر علیه السلام را باندې احسان دی، د هغه هم شکریه ادا کول غواړي. نو شکریه یې په دې ده چې کوم ښکلې طریقې پیغمبر علیه السلام راوړي دي، موږ ته یې ښولي دي، په هغې طریقو باندې چې عمل وکړو. په پیغمبر علیه السلام باندې ننګ وکړو او دغه ښکلې طریقو ته ښکلې ووایو، عمل پې وکړو. پیغمبر علیه السلام به په دې باندې خوشحاله او د پیغمبر علیه السلام هتک کول، د هغوی په حق کې ګستاخانه الفاظ ویل، دا خو د کفر خبرې دي. خو مسلمان دی په دې باندې چپ نه پاتې کېږي چې خیر د خپل کار دی، هر سړی به خپل قبر کې څملي. مشرانو په دې باندې ډېرې قربانیانې ورکړي دي. دا دین که موږ ته را رسېدلی، دا په ډېرو قربانو راغلی دی. نو مشرانو پې قربانیانې ورکړي دي. هندو د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو په حق کې خراب لیکل کړي وو او د هغې نه مسلمانان خبر شو، کتاب یې وکتې شو. نو مسلمانان جذبه کې رالل، په هغې باندې خپل حرکات یې اخول، خپل جذبات یې اخول. د عایشې په بی باره کې دغه هندو څه لیکل کړي. مولانا عطاءالله شاه بخاري
رحمت الله علیه په لاهور کې جلسه کوله، ډېر خلک ورته ولاړو. وی داسې اړخ ته یې وکتل چې وګوره عایشه بیبي راغلې ده ولاړه ده. عایشه بیبي وایي چې زما زامنو په تاسو کې یوم غیرت نشته چې په ما غیرت وکړي. وی خلکو داسې وکتل لکه چې په رښتیا عایشه بیبي راغلې ده. د هغه تقریر په هغه بیان کې داسې انداز باندې وي چې وی لږ وګورئ خلکو ګیر چاپېره زر وکتل چې دې اړخ ته به عایشه بیبي ولاړئ. وی عایشه بیبي وایي چې په ما ننګ نه کوې، زما څنګه زامن یې؟ دا ټول امت د عایشې بیبي زامن دي. د پیغمبر علیه السلام ټولې بیبیانې دا د امت میندې دي. ته امهات المؤمنین قرآن کې ویل شوی دی. زامن یې ډېرو، خو علم الدین شهید نوجوان الکو هغه په ډېر ننګ وکړ، ورغه هغه کافر چې د پیغمبر علیه السلام په باره کې او د بیبیانو په حق کې ګستاخانه الفاظ لیکلي وو، سټ وټې کړه، دنیا نه رخصت کړ، جهنم ته ورسو. هر زمانه کې چې پیغمبر علیه السلام پس چا ګستاخانه الفاظ ویلي دي، امت هغه معاف کړي نه دي، جمدی یې نه دی پرېښی. که چا د نبوت د دروغو دعوه کړې ده هغه هم چا جمدی نه دی پرېښی، قتل کړی دی. پاکستان جوړېدو نه مخکې وي تنګي کې یو کس د نبوت اعلان کړی چې زه پیغمبر یم. نو یو کس وله ښه مزېداره دوه مخیزې چاړه کتلې وه او دا سړی صحرا ته تللی او اودس یې مات که. چې اودس یې مات که نو دغه مجاهد ورغی او په دې سټ یې ول لاس کېښوده، زور یې ورکړ، په خپل ګندګۍ د پاسه یې کېنو. وی بل ځای کې مې وجلې شوې، خو ما تاله داسې موقع کتله چې د دې خپلې ګندګۍ د پاسه به دې وجنم. نو ولې خپله ګندګۍ کې ولړل او بیا په هغه دوه مخیزې چاړه ګیر چاپېره وو. وی د نبوت اعلان چې کوي نو داسې سزا یې وي. ته زمونږ د پیغمبر علیه السلام هتک کې. نو امت کې هر زمانه کې داسې خلق پیدا شوي دي چې د پیغمبر علیه السلام خلاف چا आवाज کړی د امتی په ننګ کړی دی، غیرت یې په کړی دی، هغه بندې په ګندګۍ کې مردار کړی دی. مخکې زمانه کې مسلمان رشدي هغه هم ګنده خبرې وکړلې، خو هغه موجوده کفارو په خپل حفاظت کې غشتې دی، هغه نه هیرو جوړ کړی دی چې د مسلمانانو پیغمبر ته کنځلو کې نو د کافرو هیرو شي، بیا هغه ته مراعات او انعامات وي. اخبارونو والا دویم ځان آزاد ګڼي چې چا پورې ټوکې کوي نو کوه. دا به د دوی څه قانون وي که د یو ملک صدر وي که وزیر اعظم وي، نو هغه پسې داسې ډرامې غوندې کوي، کارټونونه ورپسې جوړي، په دې ورته څوک سوی نه. وی جمهوریت پې داسې کېږي. نو د جمهوریت دا مطلب چې څه کوې نو تا ته ازادي ده، نه که تا سره امسا وي او د امسا داسې په دې لاس کې خوځی نو خوځوه، نو تا څوک منې کولی نشي امسا خوځوه. خو که ته د امسا داسې خوځی خوا کې دې څوک هغه پې په پوزه په دې امسا لګي نو بیا به هم ته ازادي کې د بل پوزه په امسا به وی. ستا دپاره دومره ازادي ده چې ستا د امسا دا خوځولو په دایره کې بل انسان نی نو ته امسا خوځوه. جمهوریت کې خیر ده، تا ته دا ازادي ده. خو که ستا د امسا د خوځولو په دایره کې بل انسان راځي هغه ته تکلیف رسي نو جمهوریت تاله بیا دا اجازت نه درکوي چې ته امسا وخوځوه، امسا دې په ځمکه ولګوه. بیا نو که څوک کارټونونه جوړوي نو که خپل ځان پورې ټوکې کوي، خپل مور پلار پورې ټوکې کوي، خپل قوم پورې ټوکې کوي، نو کوه ستا خوښه ده. خو که د بل بې عزتي پکې کوي نو تاله جمهوریت دې دا اجازت نه درکوي. نو د ډنمارک خلکو اخبارونو پیغمبر علیه السلام پسې کارټون جوړ کړ او په هغې ټوله دنیا د ټولې دنیا مسلمانان پې خفه دي، احتجاج پې کوي. دا پاکستان دا بے خونده دی، خدای سم کې او قسمیږي نه نو خدای دې روک کړي. د مسلمانۍ د دعوې سره سره دوی پې ننګ نه کوي. د پاکستان دا مشران ننګ پې نه کوي په پیغمبر باندې، دا بې ننګه دی، خدای روک کړي. دا ټولې دنیا مسلمانان په خپل پیغمبر ننګ کوي. هر ځای کې په دې باندې احتجاج کېږي. اوس هم په تحصیل کې چوک کې به ټول مسلمانان را جمع کېږي او په خپل پیغمبر باندې د ننګ کولو هغه مظاهره به کوي چې موږ دومره بې غیرته نه یو چې د خپل پیغمبر هتک دې برداشت کړو.
که اسم نشو کولی نو دې مظاهره کې شامل شنو پیغمبر علیه السلام تر قیامت پر خو لږ مخرونه خو بزان ښکاره کو بیکاره یو پکار دو چې بدلم ولا غشته وي چې تا دا کارټون چا جوړ کړو چې هغه جهنم ته رسول وي ولاسم نرسي وسم نرسي دا دومره لږ غونډې اظهار خو کولی شو کنه لږ غونډې به مخ پلاړی شي پیغمبر علیه السلام ته چې دومره خو هم کړو چې تحصیله پورې خو تلو مانځه نه پس به انشاءالله زو په شریکه باندې نور ټول غیر چاپیره جماعتونو خلک به هم زی منګ بمزو خدای پاک دې پیغمبر علیه السلام دشمنان نیست و نابود کی د مسلمانانو دشمنان دې خدای نیست و نابود کی دا بے خوند مشران دې خدای د خوند کې او که بے خوند دې خدای دې روک کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين